أتريد قتلي يا فتى؟ آیا غواړې چې ومې وژنې؟ معاذ الله، ته یو مسلکي روزونکی یې غوښتل مې ستا شپږم حس معلوم کړم. شپږم حس؟ هو، هغه چې په بهرني اکشن فلمونو کې یې ښیي او ورباندې خبرې کوي. د ځه زما تر څنګ کښېنه. اوهو څومره ښایسته جنۍ ده. د بوټو تسمه دې وتړه. زویه، داسې څه نشته چې شپږم حس نومېږي. دا هر څه چې ته په فلمونو کې وینې دروغ او خیالونه دي. رښتیا؟ هو، خو ته غم مه کوه. ته څه وایه که داسې وړتیا در سره وي چې حق او باطل، خیر او شر، رښتیا او دروغ سره وپېژنې او ته داسې شیان وپېژنې چې ډېری خلک ترېنه خبره وي. معرفة أمور تخفى على كثير من الناس. طبعا هو، زه دا وړتیا غواړم. دا څه نومېږي؟ دا ایماني فراست دی. دا یو روحاني رڼا ده چې الله عز وجل یې د مؤمن په زړه کې اچوي. نو هغه داسې څه درکولی سي چې نور یې نسي درکولی. یوازې دا نه، بلکې هغه مؤمن داسې پیښې هم اټکل کوي لکه څنګه چې واقع کېږي. زه غواړم دا وړتیا ترلاسه کړم. که ته غواړې چې دا وړتیا ترلاسه کړې نو ته باید له حرامو سترګې واړوې او نفس دې له شهوتونو وساتې او نیت هم اصلاح کړې او هیڅ یوه ته ضرر مه رسوه. ولا تؤذي أحدا حتى وإن که څه هم هغه یوه ونه وي، خپل ظاهر د سنت طریقې پابند جوړ کړه. زه نشم کولی چې له حرامو سترګې پټې کړم. زویه، هغه څه چې زړه یې له لرې ویني دا حقیقت نه وي، دا یوازې خیالونه وي چې فاصله یې جوړوي. لرې تل ښکلي ښکاري، خو دا یو فریب ورکوونکې ښکلا ده. سترګې هغه څه ښکلي ښیي چې انسان یې هیڅکله ترلاسه کولی نسي. نو ستا هغه شی له حقیقت پرته تر سترګو کېږي. هر ځل چې ته خپلې سترګې حرامو ته اړوې خپل زړه خرابوي، ځکه دې زړه له خفګان او بدمرغۍ ډک وي او ستا انساني وقار د خلکو په منځ کې له بینه ځي. هر څومره چې خپلې سترګې له حرامو ساتې هغومره دې په زړه کې سکون پیدا کېږي، له خوښۍ او پاکۍ ډکېږي او وقار او ځواک دې له خلکو په منځ کې پیدا کېږي. او څوک چې خپلې سترګې له محارمو وساتي الله به یې بصیرت او ذکاوت ور په برخه کړي. قسم دې په هغه ذات چې بل معبود نشته، الله به تا ته یو داسې صالحه مېرمن درکړي چې ته به زیات پرې خوښ یې. که ته څه ورته ووایه اطاعت به دې کوي، او که ته نه وې ستا امانت به نه ضایع کوي. وتحفظك إن غبت ایا ته رښتیا وایې؟ زویه، دا د الله وعده ده او الله رب العزت د دې دنیا تر ټولو قوي ذات دی. زه یو پوښتنه درنه لرم. څنګه پوه سوې چې زه تا ته د شا له خوا راغلم، غوښتل مې په برچه دې ووهم؟ معاذ الله زویه، علم الغیب یوازې د الله خاصه ده. نو څنګه پوه سوې چې زه راروان یم؟ په دې وخت کې الله جل جلاله ما لره اسباب برابر کړه. ما ته خپل شاګرد وویل ته را روان یې. ای وروره، له محرمو سترګې پټې کړه.